بسم الله الرحمن الرحیم. ها راځو لیسن 30 اف ایکسل 2013. ها دیرشم نمبر د سم تاسو سره بیا هم پیج لیاوټ اپ دی او نن تاسو کوم دی پیج لیاوټ کې سلولو پیج سیټ اپ ګروپ ولو سیدا ګوره ز په دې کلیک کوم دلته ما سره چې لکنو پیج سیټ اپ ګروپ ته مانه شکړه چې پیج سیټ اپ ګروپ ها کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان ادا موږ تاسو مخکم لوسلې دی خو بیا هم څنګه مطلب تکرار غړي چیرته په پیج سیټ اپ کې ګوري پرنٹ په دې کلیک کوم ته ما سره چې ولکنو پیج سیټ اپ نو هغه موضوع ګوره دا موږ تاسو کوم دلته لوسلې وخا خو دلته بیا هم تکرار غړي خیر ور باندې څه کوي ځل یو تکرار کوو خالته پر ایگزامپل څه کوم زه کنټینیو شو کوم لکه سم یو شکل چې پرنٹ پر ایگزامپل کنټرول انټر مې پریس کور پسې خالته ما ته چې مارجن ساسته قسم پکار دی وته چېرې ټاپ نه مطلب څومره وي 0.15 درجه لیفت نه مطلب 0.9 هیډر داسې فوټر داسې سره دا مختلف چې د مثلا موضوعات دي د لپاره سو کله دا کوم دي ته وسه پیج لیاوټ هغه ته وسه مطلب حالت وسه ګورس ما سره په دې شکل ډیسپلی کیږي لکه مارجن مې څه قسم پکار ته دا قسم کلیک وسنګ چل شو لکه ما سره کوم دي ښکته راغی تاسو بس کوي اول به دا صفه کوم حالت وړي پیج لیاوټ حالت ته وړي ښه دا قسم لکه ما پکار نه شم چې نیرو کلیک اوس ګورس څنګه چل شو بیخي نیرو شو ما سره سره یعنی مطلب دلته اول ته ماته څنګه شو کم شو پاس کوم دی د هیډر لپاره څنګه شو ځای پاتې دی مثلا ښه کوای چې مطلب نارمل کلیک کړي باندې اوس ماته کوم دی نارمل دی ښه ګوره چې را تر څنګه ما سره مطلب په دې شکل باندې ډسپلی کیږي ښه ته وای چې مطلب په داسې دا قسم نه ته چې نیرو کلیک اوس ګوري څنګه شو بیخي کم شو نیرو مطلب تنگ شو نری شو او کوای چې مطلب کسټمر مارجن باندې یو اوس ګوري ما سره اما خبرې پکې کوم چې تاسو چیرته وسرو په پیج سیټ اپ کله کله وسرو ګوره دې نه مطلب تو چې لیفت لکه دومره وي راټم چې پر ایگزامپل دومره وي تاسو سره باټم لکه کوم دې دومره وي او ټاپ هم چې کوم دی دومره وي اوکې که اوس ګوره نو دې ځای نه هم کولی شي هغې ځای نه هم کولی شي خبره پکې نشته خو تا دا داسې مطلب څه قسم ساتئ نارمل شکل باندې شي باندې نارمل کلیک کړئ باندې دا ما سره کوم دی نارمل حالت دی ښه دا ما سره کوم دی مطلب اورینټیشن دا لکه لینډسکیپ یې غواړي یا پورټریټ اوس ګوره ما سره څنګه چل شو دا لینډسکیپ حالت ولاړو پورټریټ یې مطلب غواړم عمودي او افقي سیدا صفه مطلب داسې ولاړې وي داسې مطلب افقي شکل باندې اوسي ښه وته چېرې پورټریټ صحیح دی دلته اوس ماته چې مطلب سایز کوم قسم پکار وته چېرې دا په E4 ورکه باندې چاپ کلیک کا دا موږ تاسو ټول چې کوم دی په سیټ اپ کې کور کړی دی ها دا څه مطلب ستا پکار نه شوی چېرې په دې شکل مطلب اوس ایگزیکټیو اوس ګورې په دې شکل دی ما سره یا ته وایي چېرې دا قسم اوسي سمال لیټر سیدا د هر یو لیټر چې کوم دی مطلب څه لري مشخص سپیسیفیک استعمال لري ښه یوزیج لري لکه سیدا سټیټمنټ په شکل لکه ستا پکار دا اوس ګورې ما سره کوم دی سټیټمنټ شکل د چینج کړی شو ښه ته مطلب داسې انتخاب ورته E4 به انتخابوي ښه په خپله د E4 کې چې کوم دی مطلب د H نه اخیستل شوي ده الټرنیټیو نه اخیستل شوي چې نه الټرنیټیو ښه بدیل چې موږ تاسو ورته وایي سیدا H نه اخیستل شوي ده الټرنیټیو نه ښه وایي چې مطلب څه پکار شول مور پیپر سایز کلیک کړئ باندې اوس ګورئ اما خبرې پکې دي کوم قسم لکه څه پکار ده کوم چې موږ تاسو پخوا چېرته لوستلي وو په پیج سیټ اپ کله کله لوستلي ګوره دلته اوس ورپسې انتخابوه لکه دا قسم انولپ زما پکار یې کلیک کړه دې ځای نه هم کولی شي هلته راشي ورپسې څه خبره پکې نشته ښه دې لیست کې تاسو سره مطلب شته دي ښه انولپ مې لکه په دې شکل پکار شو دا مختلف قسمه چې دي موږ تاسو سره دا ورقونو سایزونه دي موږ تاسو سره ښه زما لکه څه پکار دلته انتخابوم چېرې E4 صحیح دی ښه ځکه دا مطلب سټینډرډ سایز دی موږ تاسو سره دلته به انتخاب کوم چې لکه زما E4 ورقه پکار دی بس دا صحیح دی ښه خبره لکه څه وایي چې پرنټ ایریا هلکه څه لپاره استفاده کوي پرنټ ایریا مطلب زه غواړم څه کوم مشخص څه کوم پرنټ کوم لکه دا مې څه کوي انتخاب کوه ورته دا ماته څه کوه لکه سیټ پرنټ ایریا کلیک کړی نو اوس ګوره ما سره څنګه چل شو دا سیټ کلیک شوله ګوره یو چوکاټ مې څه کړ تاو کړ یعنې ته غواړې چې سلیکشن چاپ شي در سره نو څه وکړه همدې نه کار واخله ښه دا انتخابوم ته چې څه وکړه دا کلیر کا مطلب ما ته مشخص مه چاپوه څه وکړه کلیر پرنټ ایریا کلیک کړی اوس ګوره بارډر یې څنګه شو ختم کړی شو خو وایم چېرې لکه داسې دومره ځای ماته انتخاب کړه نو څه وکړه لکه سیټ پرنټ ایریا اوس ګوره ما سره څنګه چل شو یو مشخص دی څنګه شو د ایریا لپاره انتخاب شو تاسو کوم لکه زه انتخابوم اوس ګوره ما سره پاس څه وی لکه نیم باکس څه وایي چې پرنټ ایریا نوم یې څه کوه ورته ورکړه د رینج په شکل باندې ښه دا څه کومه لکه ته مې کلیر کړه لکه راته بله لکه څه وایي چې بریک وکړه لکه پیج څه که ماته بریک کا بریک مین ماتول فار ایگزامپل څه قسم دلته زه لکه ولاړ یم ښه ګوره دا مشخص څه کومه لکه سټایل ورته ورکوم تاسو څنګه شي ښه مشخص شي ګوره بولډ مې هم که لکه داسې یو رنګ مې ورته ورکوم آل بارډر ښه او دې منځ کې فار ایگزامپل څه کوم لکه دا قسم رنګ مې ورته ورکړو چې موږ تاسو څنګه شي مشخص شي دلته لکه زه ودرېږم ښه چېرته دلته ودرېدلم څه وکړه ماته صفه بریک کا نو څه به کومه لکه پیج لیاوټ ته به ځم بریک مې لکه پکار دی انزرټ پیج بریک کلیک کړې باندې څنګه چل شو صفه بریک لې شوله اوس ګوره مشاهده کومه لکه پاس څنګه شوله نیمه منځ کې مې څه کړله مطلب نیمه مې کړله ورته مې څه وکړه لکه دې کرسر لاندې څه که ماته بریک کا بریک مین ماتول ښه او کوای چې مطلب دا قسم نه وي څه وکړه ماته ریموو مطلب څه که دا له منځه یوسه فار ایگزامپل دا څه کوم لکه زه انتخابوم ورته ښه
دا مکمل ځای مې څه کله که انتخاب که پر ایگزامپل دې کې تا څه کړی پیج بریک کړی ته چې را ریموو کله که را تر منځ یې سوی ته چې را ریسیټ یې کله کلیک اوس ګورې څنګه شو خپل عادي حالت ته راغی چې دا دغه حالت مطلب بعض اوقات تاسو په کار راځي ښه چې د ریموو پیج بریک کړی شي فرق اوس ګورې ما سره یو بل حالت دی څه په نوم سره پیج بریک پریویو په حالت نوم سره چې دا ګوره دا اوس ما سره یو بل حالت دی ښه بیا په دې باندې خیر سټیپ بای سټیپ کار کوو ښه پیج لیاوټ انتخاب هم ورته راځم چېرته لکه ورته همداسې چلو کوي دا مطلب ما ته څه که انزرټ اوس ګوره څنګه چل شو نیمایي کړلی شو ما سره نو ته کولی شي مطلب د نویشت څه کې دا بریک کې مطلب په 200 په تقسیم کې 300 باندې سیدا او 10 ورپسې مخکې راځه خلاص کله که ریموو کا ختم یې کړه اوس څنګه شو ریموو یې کړه او کوه چې ریسیټ کا خپل عادي حالت ته راځي ما سره بل لکه څه وایي چې بیک ګراوند ته لکه څه په کار کلیک کړی باندې بعض اوقات تاسو مطلب غواړئ چې یو واټر مارک یا مطلب یو لوګو څه کې ورته ولګوئ څه قسم ګوره ته چېرې زه غواړم چې مطلب سکول لوګو دلته مطلب زه غواړم چې راشي ما سره ګوره دلته راځم ورپسې ها بوکس ان نوٹ ته راغلم دې کې مې لکه څه انتخاب ورته سکول لوګو مې لکه په کار شو چې دا انسرټ کا نو څنګه چل شو ما سره مستقیما هماغه لوګو چې کوم دلته راغله اصل دې خو لاړ شه نو ګوره ما سره څنګه شو دغه بیک ګراوند کې همدغه لوګو راغله دا اوس که زه مطلب پرنټ پیو کوم نو ما سره اوس ګورې چاپېږي نه دلته که نه چاپ نه شو ما سره صرف څه لپاره وه هغه ظاهري شکل دی چې دا ما سره اصلا که دا موږ تاسو چاپو چېرته وړو دا موږ تاسو بیا واټر مارک ورډ ته وړو هلته په اسانۍ سره څه کولی شي دا چاپولی شي دا صرف ظاهري شکل دی ما سره چې دا ښه بله لکه څه وایي چې سیټ پرنټ ټایټل ګوره کلیک بعض اوقات تاسو داسې په کارېږي ښه پر ایگزامپل څه کوم لکه خپل نارمل حالت وړم چېرته نارمل حالت ته لکه زه راړم ښه دا لکه څه کوم پاس ځم او دلته څه کوم یو هغه مطلب رو انزرټ کوم هلته ودرېږم څه وکړم ما ته ما دلته کلیک کړه او ته هم چې انزرټ کړه چې لکه روی ما ته څه کړه انزرټ کړله دا لکه دا ما څه کړه میرج مې کړله صفحه مې څه کړله مرج مې کړله ګوره میرج کوم مې لکه هلته نه شو کوم چې پر ایگزامپل سیلز ریپورټ ښه صحیح شو او دلته لکه څه کوم ودرېږم ته هم څه وکړه ما ته یو دنه قلم انزرټ کړه ښه دا به څه کړل ته مطلب کلیک کړه انزرټ کړه راته چې قلم یې څه کړه ما ته انزرټ کړه دې کې لکه ما نمبرونه ټایپ کړل ښه یو دوه درې اسر پسې مخکې راځه ښه لاندې به ډرګ کړو دغه او دلته راځم ورپسې څه وکړه ما ته دغه فیل سیریز ښه اوس هلکه زه مې تاسو څه پکار یم چېرې زما مطلب دا قسم څه پکار دی پرنټ ټایټل مې پکار دی کلیک کړه دې باندې ښه لکه کوم ځای کې دی لکه ورته یم چېرې دلته دی ټاپ چېرته لکه ورته یم دا ځای دی ما سره دا مې څه کړه ورته مشخص کړ کلیر شو او قلمونه کله کوم ځای څه پکار ته یم دا ځای دی زما سره اوکې که اوس ګورې ما سره څه کوم دا پرنټ پیو دی زه راوړم کلیک کړه دې اوس ګوره دې صفحه کې ما سره شته که نه دې بل کې ګورم نو په دې کې ما سره کوم دی دا شته دی یعنې تاسو یو ټایټل ورته ورکړی دی غواړئ څه که تکرار راشي یو عنوان تاسو مطلب ورته ورکړی یو هیډینګ هغه په اولنۍ صفحه کې شته نورو کې نشته دا به څنګه کوي ریپیټډ به راوړي ښه کلیک اوس ګوره په دې ټولو کې اوس ما سره شته دي دا شیان صحیح شو ښه راځو ورپسې بیا لکه دا څنګه شو مطلب زه نه غواړم چې راشي اوس راسه که ختم که دا هم ختم که دا ورسره مه راوړه اوکې که دا بیا تکرار نه راځي درسره صرف په دې اولنۍ شیټ کې به راځي درسره دې صفحه کې دې پیج کې به راځي نورو کې به نه راځي ریپیټډ به نه راځي درسره ښه دې باندې کلیک کوم هلکه ګورې دا هماغه شیان دي کوم چې موږ تاسو پخوا لوستلي وو ښه ګوره پیج کې هلکه څه وایي مارجن دی هیډر فوټر دی او شیټ دی دا موږ تاسو تکرار مطلب لوستلي وو صرف دې کې موږ تاسو دغه شیان چې کوم مطلب نه یو ولوستل صحیح ده دغه دوه ما تاسو ویل چې هلکه همدا به وروسته راځي روز ټو ریپیټډ اټ ټاپ او کالم ریپیټډ اټ لیفټ صحیح ده ښه دې کې نور څه نشته موږ تاسو سره دا و پیج سیټ اپ ګروپ